د شروع پورز له مشال ریډیو سره خبرو کې دی استادانو وویل چې دوی له 2 ونیو راځي په احتجاج دي چې حکومت ورله نوکری په خې کړی او د تنخواګانو سیوا کولو سره ورله د 2 میاشتو پاتې تنخواه هم ورکړي. د دوی په خبره چې د بشري پرمختګ قومي کمیشن یا NCHD کې کارکونکو د نور ټولو ملازمینو نوکری په خې کړی شوی، خو د حکومت د ژمنو او وعدو باوجود د دوی نوکری په خې نه کړی شوی. د احتجاجي درنې ته راغلي یو استاد مشال ریډیو ته وویل نن په پاکستان کې یو خواریکښ 14,000 روپۍ تنخواه ورکړل کیږي، خو څوک چې د ماشومانو سباون روښانه کوي هغوی ته یوازې 8,000 روپۍ تنخواه ورکړل کیږي. ما نوم سید حکیم خان دی، د KPK دیر بالا سره تعلق لرم او د 2004 نه په NCHD کې استاد یم، پیډر ټیچر یم. تنخواه راته د 8 میاشتو تنخواه 8 میاشتې پس راته 6 میاشتو تنخواه میلاو شوې ده. د دې وجې نه مونږ راغلي او مونږ د کوم اقتدار والا ادارې دي د هغو نه دا او کوم برسره کسان دي، خصوصا وزیر اعظم پاکستان شو، د عدلیې والا چیف جسټس صاحب شو، وزیر تعلیم شو، د دوی نه زمونږ پر زور دا مطالبه ده چې زمونږ څومره پیډر ټیچران چې دي چې د تقریبا 6,581 تعداد د دوی دی، دا 4 لاک طالب العلمانو ته سبق ورکوي په خپلو کمرو کې، په خپلو کورونو کې. نو دا دی د ټولو استادانو په شانته د نان ډیولپمنټ نه دی، دا نان ډیولپمنټ ته شي او دا دی ریګولر کړی شي. یو بل تن مشال ریډیو ته وویل تر څو چې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو تر هغې به په دې احتجاج وي. ما نوم دی شاهین خان صوبلشتار څخه راغلی یم. تر هغو پورې دا درنه جاري وي تر څو پورې زموږ حقوق نه میلاو شوي او خاص کار عمران خان صاحب او له چیف جسټس صاحب دا زموږ پر زور اپیل دی چې اوس بیا راغلي یو تقریبا 6 شپې هم دلته وسوې، یو MNA نه دی راغلی، نو MP راغلی دی، خواهی د شیخ عثمان کاکړ دی چې د کې اکټیو دی، موږ سره ولاړ دی، اشاره بشاره ولاړ دی چې څه سوي دي دا د عثمان کاکړ وجې نه سوي دي. نو موږ دا اپیل کوو چې باید دا زموږ کوم حقوق دی دا موږ ته زر تر زره راکړي. انشاءالله که تاسې دا حقوق نه کړي دا درنه به جاري وي تر هغو پورې چې زموږ حقوق نه وي میلاو. د دې استادانو په وینا د NCHD د سوري لاندې 6,580 فیډر استادان د قبایلي ضلعو په ګډون د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د 4 لکو نه زیاتو ماشومانو ته ابتدایي زده کړې ورکوي.